څه حقیقت و د زنانه دا د سراج د خپل خاوند اشتې وه او که د ځان اشتې دی؟ په دې باندې زه لاس دم دارې ما تراویح وکړې مونځ مې وکړو زه څه کوم دروغ نه وایم دې جینۍ په خپله ځان ویشتو موږ په دې ځای غونډ ناستو. خور دا راته ووایه ستا د مور چې کوم ده دا ستا پلار اشتې ده او که ځان یې په خپل اشتې؟ نه دا ما پلار نه دی اشتې درته په دې قرآن لاس ږدم چې دی په خپله ځان اشتې. دا راته ووایه چې ستا د پلار ستا د مور ولې اشتې ده؟ زما پلار نه دی اشتې. ښه ستا پلار نه دی اشتې؟ زما مور ځان په خپله اشتې. ښه ستا مور ځان په خپله باندې اشتې دی؟ بڑی توانچه راغستی و دقه ځای کې پې ځان ویشتو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین پروگرام میں پشتوں میں کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی یہ پروگرام چھوڑنا چاہتا ہیں تو آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر کیس ایسا ہے, پولیس کا کیس ہے, معاملہ کچھ پیچیدہ ہے, تو بچے بھی ہیں, ان کو اردو کا بھی مسئلہ ہے, تو سارے سوالات میں پشتوں میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک خاتون ہیں جو اس نے اپنے آپ کو خود گولی مار کر اور جو ان کا FIR کٹوائی ہے وہ ان کے شوہر کے اوپر. یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں وہ گواہ ہیں, سب کے سب قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہماری ماں نے خود کو گولی مارا ہے. تو یہی خلاصہ ہے, باقی پروگرام میں پشتوں میں کرنا چاہتا ہوں. څه حقیقت و د زنانه دا د سراج د خپل خاوند اشتې وه او که د ځان اشتې دی؟ په دې باندې زه لاس دم دارې ما تراویح وکړې مونځ مې وکړو زه څه کوم دروغ نه وایم دې جینۍ په خپله ځان ویشتو موږ په دې ځای غونډ ناستو او تمانچه یې په بډه کړې وه او دې ځان دقلته ویشتو موږ بیا انځرګي ته ویوړه. انځرګي ته مې ویوړه بیا هلته کې ډاکټرانو لکه شانکار را سره وکړو هلته. ښه تاسو د دغې سراج تاسو څه زما زوی دی سره ستا زوی دی او دا چې چا ځان ایښتي دغه ستا څه ده؟ دغه زما انګور ده. انګور ده, ټیک شو. ورېره مې ده. ورېره دې ده. دا ستا څه ده؟ دا مې نوسی ده. دا د دغه چې کومې زنانه چې ځان ایښتي د هغې لور د هغې لور ده. او د سراج چې کوم جیل ته تللی دی د هغې خور دا راته ووایه ستا د مور چې کوم ده دا ستا پلار ایښتي ده او که ځان یې په خپل ایښتي؟ نه دا ما پلار نه دی اشتې درته په دې قرآن لاس ږدم چې دی په خپله ځان ایښتي. ته په دې قرآن لاس دی چې ستا مور ځان په خپله ایښتي دی؟ په دې قرآن لاس دم که چېرې زما پلار ایښتې وه نو مور خو دومره خوږی ما بیا په خپله پولیسو ته وایي چې او زما پلار ایښتې خو نه یې دی ایښتې. ښه په هغه ټایم کې تاسو موجود وې دلته کې, پلار دې په کور کې موجود و؟ ښه دا ستاسې دي؟ دا مېرونه. بیټا دا راته ووایه که نه ستاسو مور چې کوم دی ستاسو پلار ایښتي ده که نه په خپلې ځان ایښتي؟ په خپله. تا ته څنګه پته ده؟ مونږ دې ځای کې ناست یو ځان په خپله ایښتی په تمانچه. په تماچه باندې؟ او ستا پلار کوم ځای کې و؟ زما پلار په دې ځای کې و, زما د تره ورله زور کو او څه چلې کو؟ زما تره ورله زور کو. ستا تره ورله زور کو, پخپو چاپي ورله کوله, او ستا دا مور چې کوم دی دا کوم ځای نه په کوټه کې ځان ایښتي دی که نه په کوم ځای کې؟ په دغه ځای کې ځان. ښه په دغه ځای کې. ښه دغه ستا دا زنانه چې وه دا ستا څه وه؟ دا مې سکه مور وه. ستا سکه مور وه. او سراج ستا څه دی؟ پلار دی. پلار دی. نو اوس د هغې په ګناه کې ستا پلار جیل ته تللی دی, دعوه پې چا کړې ده بچي؟ دعوه پې هغوی کړې ده. هغوی څوک د دې زنانه رونو؟ بیټا لږ دې خوا راشه. څنګه یې ښې؟ بیټا دا راته ووایي چې مور پسې خفه یې؟ خفه یم اوس ډېر که لږه؟ ډېر. ولې پسې خفه یې؟ ځان یې په خپله ایښتی وه, اوس زما پلار په بې ګناه کې کړېږي. کله چې دلته کې پولیس راغله ستاسو نه یې تپوس کړو چې دا زنانه ځان څنګه ایښتې دي, تاسو نه تپوس کړو؟ څه یې ویله ته؟ ما ته دې ځان څنګه ایښتی, ما ورته دې په ښي لاس تمانچه نه ایښتې و, د هغه سینې ځان نه ایښتې. بچي دا راته ووایه چې کله ستا مور ځان ایښته ته کوم ځای کې وې؟ د دې پلار سره ناست وم, سهار د کار نه ستړی راغلی, موږ به غونډ واړه راټول شو, موږ به له کله زور کوو هغه ستړی بس موږ به ورته ناست وو. تاسو ورته ناست وې؟ او ستا د مور په کمره کې ځان ایښتي دي؟ نه دې بار ځان دغه ځای کې په دغه هلته کې ځان ایښتي دي. بیټا د خوا راشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې دې خوا ګوره, څنګه یې ښې؟ ښه یم. ستاسو نوم دی؟ فاروق. دا راته ووایه چې ستا د پلار ستا د مور ولې ایښتي ده؟ زما پلار نه دی ایښتي. ښه ستا پلار نه دی ایښتي؟ زما مور ځان په خپله ایښتي. ښه ستا مور ځان په خپله باندې ایښتي دي؟ په بړې توانچه راغستې وه, دقه ځای کې پې ځان ویشتو. او څو ډزه ایښتې وه؟ 10 ډزه, 15 ډزه, 100 ډزه؟ یو ډز. یو ډزه. او تاسو په هغې ټایم کې کوم ځای کې وې؟
زه د مور سره هم دا نور د پلار سره. نو دا ستا کله چې ستا مور تماچه راواغسته څه وجه وه چې دې تماچه راواغسته څه جګړه مګړه شوې وه که څه چل و؟ زما د دې خور سره هسې خبره وي لګیا وه بس هغې زه ځان ولم. څه چې زه ځان ولومه لکه هسې ستا پلار او تاسو یې یېرولې؟ نه زما دې خور ته لګیا زما پلار خو کور کې نه وي. ښه کار لایستلی په هغه ټایم کې ستا پلار کوم ځای کې و بهر کار راتلی و؟ نه کار راغلی و ماسخوتن راغی او ستا د مور ځان څه ټایم ویشتی و ټایم څه و؟ د ماښام به لمونځ یې کړی و ماسخوتن لمونځ ته نږدې ټایم. کتونکو راغلی یم شیرو ته د کاټلنګ تحصیل علاقه ده او د کاټلنګ تاڼه ده د انځرګي هسپتال کوم ځای کې چې پوسټمارټم کیږي څه غفلت په دې کې د پولیسو وي او ډېر غفلت په دې کې د ډاکټرانو دی. اوس زه تاسو ته یو وایس اورم د دې نه مخکې کوم شاټونه چې ما تاسو ته وچلول په قرآن باندې ډېر زیات مجبوره شلم. په دې ځای کې په دې ځای باندې هغې زنانه ځان ایشتې دي او ایشتې څنګه دی وروره چې په دې ځای باندې هغې ځان یو ډز ایشتې دي او ګولۍ شا طرف ته د پترس باندې تلې ده نو په دې وولي کې ګولۍ ننوتې ده شا طرف ته تلې ده. په پوسټمارټم کې دا دي چې هغې د شا نه لګېدلې ده او په مخه باندې ګولۍ وتې ده. زه تاسو ته اورم ویت پروف په دې کې ما ایس ایچ او ته هم کال کو خو بیا خبره داسې ده چې ایس پي صاحب کیدای شي ته بیا په ما پسې پولیس راولېږي او ما بیا اوچت کړي ځکه چې اکثر زه بیا داسې د مظلومانو سره ودرېږم نو بیا ایس پي صاحب په ما پسې پولیس رالېږي کور ته چې لاړ شي دا راوچت کړي دي د پولیس خلاف خبرې ولیکي. نو زه د پولیس خلاف خبرې نه کوم صرف او صرف تاسو ته یو اواز در کوم چې لږ په دایره کې دننه کار کوئ او دا چې کومه ډاکټره ده د انځرګي هسپتال زه د ایم ایس صاحب نه سوال کوم ریکویسټ کوم چې تاسو نالایقه ډاکټران یا ډاکټرانې ولې د ځان سره ساتئ چې بیا نه پوهېږي کله د ګولۍ د مخې نه شاته کړي او د شا نه ګولۍ مخې ته کړي. کتونکو دا هغه کورنۍ ده ټول زما سره دلته کې موجود دي ټول بچیان ټوله فیملي ګواه ورکوي چې زمونږ مور په خپل ځان ایشتې دي په قرآن باندې لاس دي چې زمونږ پلار بې ګناه دی. کله چې بیا دلته کې زنانه ځان ولي او خپل پلار راځي او هغه کم کور والا چې دی سراج هغه راځي او هغه هسپتال ته هغه په لوډر کې وړي یا په چینچې کې وړي او هلته کې هغه ته اتکړی لګي اتکړی ورته څو لګي به د لونخوړ اوسېدونکي زموږ سرونه دي چې د دې ماماګان دي او د دغې جینۍ رونه دي نو اف آی آر پې هغوی کړی دی. اوس والله علم اندروني معاملات چې هر څه دي خو په دې ټیم کې بې ګناه چې کوم دی د قرآن په وساطت موږ دا خبره کوو چې دا ټول ګواهان دي په قرآن لاس دي چې زموږ مور په خپل ځان ایشتې دي. زه تاسو ته یو وایس اورم دا لږ تاسو واورئ. وعلیکم السلام. وکیل صاحب څنګه خیر ټیک ټاک؟ شکر دی. وکیل صاحب دا تاسو سره دا چې کوم کیس دی کنه د سراج وایي کیس دی تاسو سره کنه د دې پوسټمارټم د دوی سره پوسټمارټم نشته نو مې که تاسو سره دا پوسټمارټم یو تاسو څه علمي په دې پوسټمارټم کې لیګل څه دي سر؟ دا خو داسې ده چې د کوم پوسټمارټم شوی دی که نه جی سر نو دوی خو لکه خبره دا ده چې دوی وایي چې دا د سوسایډ کیس دی که نه او دغه ډاکټره پرې شوې نه ده د هغه انټري وون چې دی نه هغې اکزټ شو کړی دی او اکزټ یې انټري شو کړی دی. وکیل صاحب خبر تاسو په خپله واورېدلی چې دا ډاکټره پوهه شوې نه ده ستا د لاسه د نالایقې ډاکټرې د لاسه نن یو پلار په جیل کې دی بچي یتیمانان دي د مور په ځای د پلار پسې چغې چغارې وي چې زموږ پلار موږ راولې ستا د نالایقتوب د وجې نه نن یو پلار په جیل کې دی ستا د نه قابلیت د وجې نه نن یو پلار په جیل کې دی. مخکې چې وکیل صاحب څه وي هغه مورئ. سر ماوی ما صرف یو پوینټ ما لپاره پکار وکنه مې چې په دې پوسټمارټم کې لیکل سي دي زه میډیا پرسن یم او زه لکه دا د دوی دغه چلول غواړم نو مې چې صرف ما ته اندازه ولګي چې په پوسټمارټم کې لیکل سي دي بس صرف دقه راته ووایه بس په پوسټمارټم کې دا لیکل دي چې هغوی لیکلي دي چې یاره په دې باندې یو انټري وون چې دی نو دا په بیک سکیپ ولا دی د اوږه نه ده او شاته په دې باندې ډک شوی دی او اگزیٹ وونډ چې دی کنه دا مردکي روتې دی پسینه فرنٹ سایډ دا روتې د لکه د مردکي په دغه سینه باندې روتې دی جی ان فیکټ خبره داسې نه ده جی حقیقت کې خبره داسې ده چې دا پسینه لګېدې ده او د دې اگزیټ وونډ چې دی نو دا په اوږه دی دا فرنٹ
وکیل په خپله په دعوه سره دا خبره کوي چې په پرنټ باندې ځان په خپله ایشتي دي او ګورې شا طرف ته وتې ده خو چونکې والله علم زه اوس دا الزام نشم لګولی چې ډاکټر یې پیسې اغوستې دي یا نه دي اغوستې خو میبي کیدی شي چې د دې د تعلیم د کمی په وجه باندې هم کیدی شي چې زموږ دا انزرګي هسپتال چې کم عمله ده کیدی شي دا ټوله نالایقي کیدی شي میبي زه بیا هم دا نه وایم چې کیدی شي ټوله نالایقي خو کیدی شي دې قابلان هم وي خو د داسې نالایقو خلکو د لاسه ډېر خلک تباه شول مخکې هم زه تاسو ته اورم چې څه وي په پرن نه په ځان باندې ډش شوی دی او په شا باندې ګولۍ وتې ده خو ډاکټر دا الټه لیکلي دي او ډاکټر سره موږ نن کېناستو نو هغه وایي چې زما خو دونه ایکسپیرینس نو ما ستا ایکسپیرینس نو متعلقه د انساني جان سره دا نه سر مې که تاسو سره د ډاکټر کانټیکټ ډاکټر نمبر پکار دی ډېر زموږ سره څه کانټیکټ نو د سراج د پلار را سره جی او نو بس هغه وخت زموږ خبرې مبرو شو غیم صاحب هم ناستو وکیل صاحب زه که ستاسو اجازه دي نو ستاسو دا وایس په خپل شو کې چلولی شم بالکل چلولی شي ستاسو اجازت دی که نه ستاسو په اجازت باندې بیا وچلم چې ټوله دنیا بالکل انفیکټ خبره داسې ده جی دې کې مونږه د اپلیکیشن هم ورکړو مجسټریټ ته نن چېرې تاسو د کوم چې انټ اف دی هاوس دي که نه کور مکین دي جی نو د دوی بیان ضروري و په کار دا دی چې پولیس د دوی بیانات اخیستي ٹھیک شو سر زه میډیا زه یو سوشل ورکر یم او اصغرچی ما مې نوم دی آینه د کلتور چینل نه یم نو ما یې چې ستاسو اصغرچی ما مې نوم دی آینه د کلتور چینل چلوم ښه جی نو مې چې ستاسو اجازت وي رمې به ستاسو نه ګوره موږ چې موقع پر نو رمې به ستاسو اجازت لرو که ستاسو اجازت وي چې زه په دې پروګرام کې ستاسو دا وایس وچلوم بالکل چلوه خو بس دا خبره ده چې ډاکټر لکه ایکسپیرینس نه وه هغې داسې دا دغه الټه دغه کړې دی که نه ټیک ده سر اوس د دې لپاره به موږ اپلیکیشن کوو چې یاره تاسو د ډیډ باډي چې ده نو د دې ډس انټرمنټ وکړئ که نه لکه دوباره به دا چې بې د دې قبر کشایي وشي چې پته ولګي که نه جی ټیک شو سر د معلومات راکولو ډېره مننه وکیل صاحب ډېره زما اړه د مردان ډي پي او صاحب ته خواست دی چې د دې کیس پوره تحقیق ته وشي څوک چې په دې کې ککړ دي هغه ته د سزا ورکړی شي د کور معامله وه خو چونکې زه به بیا هم ویم کیدی شي دې کې پیسه اغوستې شوي کیدی شي نه وي اغوستې شوي زه په پولیس ګوته نه اوچتوم خو پولیس صرف دا پکار دي چې د داسې کیس تحقیق ته په خپله نګرانۍ کې ضرور په صحیح طریقې سره کوي کله چې د لیډیز پوسټمارټم کیږي نو د هغې سره لیډیز پولیس پکار دي او د دغه ځای چې کوم مشر سربراه دی هغه هم پکار دی څنګه چې وکیل صاحب دا خبر وکړه چې ډاکټر صاحب وي چې یاره زما ایکسپیرینس نو چې ته دې یا خو هغه خبر راغله که نه خو بیا هم پیسې اخیستې شوي دي کیدای شي دا ډاکټر هم په پیسو باندې ورته شوي خو زما د انزرګي هسپتال د مشر ته خواست دی چې د دې ذموار پوره دی مهرباني وکړئ د خلکو د زندګو سره لوبې مه کوئ د خلکو کورونه مه روانوئ زه ستاسو نه ستاسو ورور آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړم ښه د وباد اوسئ د الله په امان